ګلبدین حکمتیار د افغانستان د حکومت په اړه تازه څه ویلي دي. هغه د افغانستان حکومت څنګه نامشروع او ناتوانه دولت یا حکومت یاد کړی دی. دا چې حکمتیار نور څه ویلي دي په همدغه ویډیو کې ټول جزئیات راسره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار یو ځل بیا پر حکومت سختې نیوکې کړې دي او د افغانستان حکومت یې د کابل حکومت په نوم یاد کړی دی او د سولې مخالفت او بېواکه حکومت یې ګڼلی دی. د حزب اسلامي له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې کابل ته د طالبانو د پلاوي راتګ د بین الافغاني خبرو لپاره یو ښه فرصت و، خو په کابل کې د واکمنو له دوی سره سپک چلن وکړ او ستونزه یې لا پیچلې کړه. هغه وایي چې واکمنو ته په کار وه چې د ښه نیت له لارې یې بندیان آزاد کړي وای، خو د طالبانو پلاوه یې خفه کړی او وروسته یې د امریکا په امر د طالبانو د آزادولو لړۍ پیل کړه. په اعلامیه کې لیکل شوي دي په دې سره یې وښوده چې د کابل حکومت نه سوله غواړي، نه د مذاکرې او معاملې وړتیا لري او نه توان او صلاحیت لري. واک د امریکا په لاس کې دی. د آزادولو په اړه د هوا او نه اختیار یې له امریکا سره دی. د حزب اسلامي په دغه اعلامیه کې دا هم لیکل شوي دي چې د کرونا وایرس له امله استبدادي حکومتونه هم بندیان آزاد کړل، خو دلته آزاد نه شول. په کار دا وه چې په دې وخت کې ټول زندانیان آزاد شوي وای، هغه که د حزب اسلامي کسان دي که د طالبانو او که نور باید آزاد شوي وای. اعلامیه کاږي چې د حزب اسلامي بندیان باید مخکې خوشي شوي وای، خو له دې ښکاري چې د کابل واکمن له حزب اسلامي سره کینه لري او ترې وریږي او د مجاهدینو سره څومره نه پخلا کېدونکي دښمن پالي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک کړئ.